د نارینه اولاد دپاره درته یو بهترین عمل درښیم. کم حضرات چې غواړي چې موږ ته د الله رب العزت نارینه اولاد را نصیب کړي، موږ ته د الله رب العزت زامن را نصیب کړي، نو دا آسان عمل د دی وکړي که نه، انشاءالله الله رب العزت ورته نارینه اولاد ور نصیب کړي، زامن به ورته الله رب العزت ور نصیب کړي. صحیح شوه جي. نو یو ډېر لوی مولانا صاحب د هغې په خپل کتاب کې لیکلي دي چې څوک غواړي چې موږ ته د الله رب العزت نارینه اولاد را نصیب کړي، دی د درې کارونه کوي. که دا درې کارونه دی وکړل که نه، الله رب العزت په دې ته نارینه اولاد ور نصیب کړي. نو دغه درې کارونه کم دي، دا زه تاسو د دلته ښیم، په دې باندې تاسو ځان پوه کړئ. صحیح شوه جي. نو په دغه دریو کارونو کې اولنی نمبر کار دا چې دی به مستقل دعاګانې غواړي، خاون او ښځه مستقل به د الله رب العزت نه دعاګانې غواړي چې الله تعالی موږ ته نارینه اولاد را نصیب کړي. د نارینه اولاد دپاره به الله رب العزت نه تاسو مستقل دعاګانې غواړي، هر ټایم به تاسو دعاګانې غواړي چې الله تعالی موږ ته نارینه اولاد را نصیب کړي. دا یو کار شو. دویم نمبر دا کنه چې تاسو دا نیت به کوئ، دا اراده به کوئ که الله رب العزت موږ ته زوی راکو نو موږ به پې محمد نوم ایږدو. د محمد نوم ایښو نیت به تاسو کوئ، پوخ نیت به کوئ تاسو که موږ ته الله تعالی زوی راکو موږ به پې محمد نوم ایږدو. دا دوه شو. او دریم نمبر دا لږ ګران دی خو خیر دی، دونه ګران هم نه دی ښه چې ناممکن دی، دا هم اسان دی. دریم کار دا چې تاسو به ټول په ټول سوره یوسف لیکئ، په یو کاغذ باندې، دوو کاغذو باندې، دریو کاغذو باندې چې څونه باندې تاسو ولیکلو. خیر دی بل څوک هم دلې لیکلی شي او زور زیر پې کول لازمي نه دي، خو بس سوره یوسف په تاسو ټول په ټول لیکئ. دا نو چې تاسو په یو کاغذ باندې دا ولیکئ که نه، یا په دوو کاغذو دریو کاغذو باندې چې دا تاسو ولیکئ، د دې نه به تعویض جوړ کئ، په پلاستیک یا په کپړه کې به بند کړي یا په سرمن کې به بند کړي او زنانه به دا په خېټې باندې وتړي. ټیک شو که نه؟ نو دا زنانه به په خېټې باندې وتړي کم وخت کې چې کله د دې حمل الله رب العزت ټهرو کړي. ټیک شو؟ نو حمل ټهراوېدو نه پس بس ډایرکټ په ډایرکټ دا په خېټه باندې وتړي زنانه. سوره یوسف مکمل چې لیکلی دی، تعویض یې ترنه جوړ کړی دی، دغه سوره یوسف به په خېټه باندې زنانه وتړي، لوی تار به پکې واچوي. نو دا درې کارونه چې وکړي که نه، مستقل دعاګانې او پوخ نیت دې وکړي که الله رب العزت موږ ته زوی راکړو، محمد نوم به پې ایږدو او ټول سوره یوسف یې چې کله په څو کاغذونو باندې ولیکلو، تعویض یې ترنه جوړ کړو او دغه زنانه کله چې حمل ټهراو شو دغه یې په خېټه باندې وتړلو، نو انشاءالله چې کله د دې اولاد کېږي، نارینه اولاد به یې کېږي د الله رب العزت په فضل و کرم سره. صحیح شوه جي. نو امید چې انشاءالله په دې باندې تاسو پوه شوي یئ. که بیا هم پکې تاسو ته څه خبره وي، څه تپوس وي، خیر دی کمنټ کې رابطه کولی شئ. خو ټولو ته ګزارش دی چې دا ویډیو تاسو ډېره شیر کړئ چې هغه خلکو ته ورسیږي چې څوک د نارینه اولاد په تمنا باندې دي، په ارزو باندې دي او په ارمان باندې دي، په خواهش باندې دي چې الله رب العزت موږ ته نارینه اولاد را نصیب کړي. دا درې کارونه چې هغه یې وکړي، نو امید دی چې انشاءالله الله رب العزت هغې ته نارینه اولاد ور نصیب کړي، هغې به بیا تاسو ته دعاګانې کوي. ټیک شوه؟ الله رب العزت ټول خوشحاله باد ولره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.